خان ممتاز خان د هغې والد صاحب که موجود یا د راشي هغې به واخلي. هغې هم دا وخت موجود نه دي جوړی. ښه د هغه تره زوی تره ماما هر څوک چې موجود وي نو راتلی شي. دا دی د ډاکټر نوید حسین دپاره دا ښاغلی شیلډ وصولوي. ستا نوم څه دی ښاغلی؟ قیصر خان. دا ستاسو لاسونو پړقول چې د دې ډېر زور نه و، دا به سم پړقول غواړي په دې چې دا د یو داسې زلمي دپاره درناوی دی چې هغه په خپل میدان کې توره کړې ده. ګپې نه ده د انجینرینګ په میدان کې توره کړې ده. دې زلمي وختي ټلیفون کړی و چې زه څه د مجبورو وجې نه نشم در رسېدی، نو زه ډاکټر تایزي صاحب ته خواست کوم چې هغه ډاکټر یاسین صاحب ته هغه حواله کړي او هغه به دې ورسوي. د تولاندۍ ادبي ټولنې د مشرۍ او خدمت دپاره شیلډ ورکولی کېږي ښاغلي محمد سعید عابد صاحب ته. ستاسو اوس به درناوی ورکولی کېږي هغه زمونږ د ډاکټر شیرزمان تایزی صاحب. نو د هغې پېژندګلي ډېره اوږده ده، نو زه غواړم چې ډاکټر یاسین صاحب راوبلم چې هغه په لنډو ټکو کې وکړي، او که زه شروع شوم نو زما ته د ډاکټر یاسین نه زیات معلومات دي، نو شاید چې زه بیا ډېر اوږد تقریر وکړم. نو ډاکټر یاسین صاحب په تاسو ته ډاکټر یاسین اقبال. د دې ښار په هر دیوال ده فقط دا جمله لیکلې، د دې ښار په هر دیوال ده فقط دا جمله لیکلې، تاریکی مو تقدیر نه ده د رڼا قاتلان ډېر شو. نو موږ اوس دا رواج بدل کړی دی، وي ملګرو زیری د سبا درکوم، پښتانه ویښ دي نور ژوندي هم ستایي، خو پښتانه چې څوک په ژوندون ستایي نو واقعي هغه واړه خلک نه. ډاکټر شیرزمان تایزی صاحب چې دی دی په 1901 کې په پبو کې پیدا شوی دی. اسلامیه عربیه پرایمري سکول کې پبو کې سبق ویلی دی ابتدایي. په 1948 کې د 10 جماعت امتحان پاس کړی دی. غازی خان کاکا چې د اشرف بس سروس منشي و چې دشمني شوه هلته هغه نوکري پرېښوده، نو تایزي صاحب د عملي ژوند شروع د هغه نوکرۍ نه وکړه. ډېره مننه ډاکټر صاحب، دواړو ډاکټرانو صاحبانو. او اوس به اخري زمونږ چې کوم د نظم د بابا دپاره کوم شیلډ جوړ دی دا به مونږ ټول په شریکه ورکوو. ټیک ده؟ مونږ ټول موجود خلک به په شریکه ورکوو، خو د دې دپاره به مونږ د دواړو ادیبانو چې د دوی څنګ ته ناست دي، بلکې د دوه پروفیسران صاحبان چې هم دي ورسره، د دې ټولو مرسته به اخلو او موږ به ټول پاسو احتراما بابا ته به دا وړاندې کېږي. د هغې نه پس به ټول په شریکه لاسونه پړقوو او هغوی ته به خپله ډاډګیرنه ورکوو. خو چې کله هغوی شیلډ واخلي اول به موږ ټول احتراما پاسو، چې کله هغوی شیلډ واخلي د هغې نه پس به بیا لاسونه په شریکه باندې پړقوو. ټیک ده جي؟
به تاسو په خپل خپل ځای کښېنئ او دا مونږ به اجمل بابا ته خواست کوو چې 2-3 جملو دپاره راشي، بیا به په خپل وخت تقریر هم کوي، په خپل وخت باندې به کلام هم اورئ. په دې چې دا بېادبي غوندي چې مشر سړی مخکې راوغواړي بېادبي، نو موږ هغوی ته صرف د دې موقع په حواله د هغوی د خیالاتو نه خبرېدل غواړو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یو ټپه مې دلته راغلې دې ولیکمه د یار په کلي باندې راغلم. ما یار پېژنې د دای خدمتګار د باچا خان نوالي د دې زړو خاص کر د دې کلي څو د یار په کلي باندې راغلم. غلو کوڅو راته خندل زه جړېدم. د یار په کلي باندې راغلم، غلو کوڅو راته خندل او زه جړېدم. د دې نه پس زه دې ته رابللی شوی یم چې ستاسو د طرفه ستاسو جرګې او د جرګې ښاغلي مشر ستاسو منصوري جانې یاسین اقبال دا د مینې اظهار کړی دی ستاسو د طرفه چې ماته بابا نظم په نوم یاد کړی دی. ځکه شکریه ادا کوم چې لکه ما اوس ملګرو وي په دې فخر کوم چې د هغه سبزو د هغه رزړو هغه تولندی چې په تاسو کې به ډېر کم خلک واقع دي، کشران دي، مشران خبر دي او تاریخ دانان خبر دي چې دا مانونه واخیستل دی د پښتو په تاریخ کې څومره درانه عزتمند او رښتیني خلک دي. دوی د طرفه چې ماته دا اعزاز راکړی شوی دی، زه د هغې شکریه ادا کوم. خو یو خبره کوم، بابا خو مونږ یو لیدلی، بس یو پېژنو، بس یو دی او بس هغه فخر افغان باچا خان درو. نو داسې د نوم سره د نظم بابا یا بابا نظم لیکم، نو تاسو نه خواست کوم چې راشئ چې دا بابا ټکی دا ترو په اوبو ولیکو او دا جلبات ته یوسو چې شمبار کې د باچا خان په خبره وو. بابا راپس شو، ورپسې نظم او د نظم دا لفظ نون راتلي ریمیم دا هم دغه شانتې پاتې وکړي جربه کړو. او د نظم د پښتو د تاریخ د ټولو لوی شخصیت خوشحال بابا قبر ډېر زیات کړی او د دواړو نه چې واپس راشو نو د فخر افغان بابا چې قبر څه بوی کو هغه راغلو او د خوشحال خان بابا د قبر نه څه واورو راغلو یا د فخر افغان بابا چې قبر نه څه واورو راغلو او د خوشحال بابا د قبر نه څه بوی پرې راغلو
او په دې باندې چې وغورځم چې دوی کې هغه غیرت پیدا شي چې باچا خان په خدای خدمتګارو کې پیدا کړی او هغه حکومت هغه یورنګې انګریز چې په سلطنت کې نه ډوبېدو هغه خدای خدمتګارو په سرتور سره په بلخو یا په برکت واپس کړي انسان تاسو په دې نه پکې هغه خدمت وکړي د دې په سره تاسو د ټولو ډېر تاسو باندې کارم کوم ان شاء الله خدمت کې تاسو زور خواهیم درمه ځوان دي سلام